ولرئ. په ازموینه کې د ګډون کوونکو مکلفتونه اوس کله تاسې هغه مرحلې ته راورسېدئ چې په امتحان کې عملا اشتراک کوئ او عملا امتحان ورکوئ، څه کارونه باید وکئ او څه مکلفتونه لرئ. دغه موارد ته باید جدي توجه وکئ یا پاملرنه وکئ تر څو په ازموینه کې تاسو د تخنیکي یا علمي مشکل سره مخ نشئ یا د ازموینې نه پاتې نشئ. اول مخکې له ازموینې نه باید خپل کارت ترلاسه کړئ چې هغه هم د مربوطه لیسې لخوا یا د ازموینې ملي ادارې نه هغه خپل کارت ترلاسه کوئ. وروسته د کارت نه د ازموینې د پیل نه مخکې تاسې باید د ازموینې محل ته ځان راورسوئ. کوم په کارت کې چې مشخص شوی اصلي پیژندپاڼه یا تذکره یا اصلي پاسپورت د ځان سره ولرئ، د شمولیت کارت له ځان سره ولرئ، په امتحان کې قلم باید د ځان سره ولرئ، خودکار قلم، او بهتره ده او اعلی ده چې هغه قلم باید تور قلم وي، توش نه وي او ډېر رنګ د نشر نشي یا خپور نشي. او ښه خبره دا ده چې قلمونه 2-3 قلم ولرئ چې احیانا د تخنیکي مشکل سره مخ نشئ. بل مهم شی چې دا د امتحان په ورځ کې تاسو باید الکترونیکي وسایل ونه لرئ چې تاسو د کارت په شا کې دا ټول راهنمایي درته لیکل سوی وي، هغه باید په دقت ولولئ، لکه ټلیفون، ګوشکي، بلوټوټ، کامره، سمارت واچ یا هغه زیرک ساعتونه یا نور د ازموینې اړوند هغه الکترونیکي او تخنیکي وسایل، فلاش، میموري، هر هغه شی چې د هغه نه د نقل یا د تخطي تصور یا امکان شته هغه د تاسو د امتحان د باطلېدو سبب کیږي او په امتحان کې د داخلېدو اجازه هم نه ورکول کیږي. بنان دا شیان باید له ځان سره ونه لرئ. بله مرحله چې دا کله چې تاسو صنف ته داخلیږئ تاسو د حاضري له مخې د ممتحن استاد لخوا د حاضري د شمیرې او د آی ډي نمبر د شمیرې په اساس په یو منظم ترتیب باندې په صنف کې کینول کیږئ. کله چې د تا جای مشخص شو نو ګډونوال یا فارغ مکلف ده چې د امتحان تر پایه پورې په مغه چوکۍ یا په مغه جای ناست وي. که چیرې د خپل جای تغیروي نو د ته تخنیکي مشکل ایجادیږي. په همدې ترتیب د محل هغه ممتحن استاد ته هم تخنیکي مشکل پیښیږي، کیدای شي کتابچه ورته غلطه راشي، کیدای شي بیا نتیجه یې شی سي باطل سي. نو بنان په خپل مربوطه ځایونه چې د ممتحن استاد لخوا درته مشخص کیږي د شروع نه تر ختمه به په مغه جای کې ناست او امتحان شروع بم له مغه جای نه کوي، اسناد بم له مغه جای نه بیرته استاد ته تسلیموي. دین وروسته چې تاسو جای مشخص شو د امتحان اړوند هغه دوه مهم اسناد چې یو ځوابپاڼه ده او بل د پوښتنو کتابچه ده دا تاسو ته درکول کیږي. په دې بخش کې بیا د اړوند استادانو لخوا تاسو ته راهنمایي کیږي یا لارښوونه کیږي چې د خپل کتابچو د صحت نه او د صحت نه اطمینان حاصل کړئ. یعنی خپل د کارت آی ډي نمبر، د کتابچه آی ډي نمبر او د ځوابپاڼو آی ډي نمبر دا سره تطبیق کوي، مطابقت ورکوي چې درې واړه یو آی ډي وي، فرق ونه لري. دا بیا استادان در سره راهنمایي کوي. وروسته له هغه نه کله چې امتحان خلاصیږي او د امتحان په جریان کې د ممتحن استاد چې په صنف کې تاسو ته ولاړ وي ټول لارښوونې چې د هغه لخوا تاسو ته کیږي دا به ډېر په دقت او په آرامي واورئ او عملي یې کوي بدون د ممتحن استاد د راهنمایي یا لارښوونې نه یا د هغه له اجازې نه بغیر اضافي کارونه، اضافي لیکنې او اضافي کارونه په ورق کې باید تاسو ترسره نه کوئ، ځکه دا د تاسو د نتیجې د بطلان سبب کیږي یا د تاسو د ناکامي سبب کیږي. بل مهم شی چې ده په مربوطه ځوابپاڼه کې لکه مخکې چې تاسو ته په مخکینی سلایډ کې ویلې هلته یو مشخص جای ده چې خپله ګډونوال یا داوطلب په هغې کې باید مشخص امضا وکړي په مربوطه چوکاټ کې. په همدې ترتیب ممتحن استاد هم په خپل جای کې باید په پارچه کې امضا وکړي، د بایومیټریک ټاپه هم پکې وشي. وروسته بیا د تاسو امتحان تکمیلیږي. د ازموینې په جریان کې لکه مخکې چې ویلې بیا هم د تاسو بایومیټریک کیږي چې تاسو سره اصلي تذکره باید موجود وي او په ځوابپاڼه کې د بایومیټریک مهر باید ولګول شي. بل مهم دنده چې ده په ازموینه کې د بېنظمي څخه جدي توګه ډډه وشي، ځکه ازموینه 3-4 ساعته وخت لري. که چیرې تاسو بېنظمي وکړئ د وخت د ضایع کېدو سبب ګرځي چې تاوان یا ضرر بیا بیرته تاسو ګډونوال ته رسیږي. په همدې ترتیب د ازموینې په جریان کې د تاسو بایومیټریک کیږي او د ځوابپاڼه کې د بایومیټریک تخنیکي کارمند لخوا یو مهر یا ټاپه لګول کیږي. بیا بله مهمه مسله چې د ټول ګډونوال
د ازموینې په جریان کې باید د هر ډول بېنظمي شور او ټیلماټیل او نورو جنجالونو څخه چې هغه د صحنې د اخلال سبب کیږي دغه نه جدا جلوګیري وکړي، ډډه وکړي، د ممتحن استاد سره په ډېر ادب اخلاق او په نظم باندې امتحان ورکړي. ځکه که چیرې بېنظمي وشي بیا نتیجه یې بیرته استاد ته نه رسیږي، نتیجه یې تاسو ته رسیږي چې تاسو امتحان ورکوئ، بیا به خپل د خوښې پوهنځیو ته کامیابیږئ نه، یا به امتحان ترتیب درنه خرابیږي. په خپل سر ځای باید بدل نه کوي. کله چې لکه مخکې مو وویلې استاد تاسو ته هدایت کوي چې دغلته کښېنه، په خپل سر ځای بدل نه کوي. که چیرې دا کار وکوي په امتحان کې د اخلال بېنظمي سبب کیږي. د محل نه بغیر د ضرورت نه باید بیرون ونه وځئ، ځکه امتحان چې دا محرمه پروسه ده او مشخص معین وخت لري. که تاسو بې ځایه ووځئ بیا نو د تاسو وخت ضایع کیږي. د ازموینې وخت باید په نظر کې ونیسئ چې 4 ساعته وخت یا هغه وخت د هر امتحان لپاره بیا فرق کوي. معمولا د عمومي کانکور لپاره چې اوس 4 ساعته وخت تعیین شوی، هغه وخت په نظر کې ونیسئ. او انتخابونه مو په دقت سره باید ورسوئ. البته دا هم د اړوند استاد د رهنمایي په اساس انتخابونه مو په دقت سره ورسوئ، ځکه د ټول امتحان هغه آخري پایله یا نتیجه د تاسو انتخاب ده. که چیرې سوالونه مو ښه حل کړي وي او انتخاب غلط وکړئ، بیا مو خپل اړونده یا د خوښې پوهنځیو ته نه معرفي کیږئ. په دې کې باید دقت وکړئ. په همدې ترتیب د امتحان نه وروسته چې کله پروسه د امتحان د ممتحن استاد لخوا ختم اعلان شو، تاسې د امتحان اړوند هغه مهم اسناد چې مخکې تاسو ته تشریح سو، لکه د پوښتنو کتابچه ده، ځوابپاڼه ده او کارت ده، دغه 3 مهم سندونه تاسې باید په صحیح او سلامت او په روغ صورت سره ممتحن استاد ته تسلیم کړئ. که چیرې یو د دغه سندو څخه تاسې له ځان سره ویسئ، د تاسو امتحان باطلیږي او په کانکور کې مو هم بلک لیست کیږئ. دغه وسایل چې دلته په تصویر کې تاسې ګورئ الکترونیکي وسایل بلل کیږي چې دته د امتحان په صحنه کې د راوستلو اجازه نشته، لکه هوشمند ساعتونه دي یا زیرک ساعتونه دي، ګوشکي دي، کامرې دي، کالکولیټر یا ماشین حساب ده، بلوټوت ده، موبایل ده، که هغه غټ موبایل وي، ساده موبایل وي، هر رقم موبایل چې وي، یعنې هیڅ نوع تخنیکي وسایلو ته اجازه نشته چې تاسې راوړئ ځان سره. د ازموینې په پیل کې تاسې باید دغه 3 سند د امتحان چې مهم سندونه دي د آی ډي نمبر سره تطبیق کړئ. لکه دلته د تاسو په کارت کې چې آی ډي نمبر ده، همدغه آی ډي نمبر دلته هم رسیدلی او دلته هم د کتابچې یا د فورم په شا کې هم رسیدلی. کله چې تاسې د امتحان په شروع کې دغه 3 دا کارت خود مخکې د تاسو سره موجود وي، ځوابپاڼه او کتابچه د ممتحن استاد لخوا د امتحان د پرانیستې نه وروسته تاسو ته درکول کیږي. دا باید تاسو سره تطبیق کړئ چې دا 3 وړه باید یو آی ډي نمبر وي. که د 3 کې یو فرق وي، تاسې باید هغه د صنف ممتحن استاد یا کنټرولر تاسې په جریان کې کوي ترڅو تخنیکي مشکل حل کړي. کله چې کتابچه خلاصوئ، د سوالونو د حل طریقه ده، لکه دلته یو سامپل یا مثال یا نمونه راغلی. دلته مثلا د ریاضي یو سوال ده، 4 جواب لري، 1 2 3 4. دلته هم هغه ځوابپاڼه ده، لکه دلته د ریاضي برخه تاسې ګورئ چې اول سوال 4 خانې یا 4 ردیفه لري. د مثال په توګه په دې سوال کې د اول جواب صحیح ده، دلته هم تاسې ګورئ چې خط ورکړی او دغه اوله دایره یې توره کړی. دغه صحیح طریقه ده. په همدې ترتیب دویم سوال ده، دلته 2مه شماره، دا هم یو ریاضي سوال ده، 4 جوابونه لري. په دې کې دا 4م جواب صحیح ده. دلته هم تاسو په تصویر کې ګورئ چې دا 4م جواب، دلته به اول، 2م، 3م هغه 4مه خانه به په صحیح توګه او منظمه توګه لکه څرنګه چې مخکې رهنمایي درته وشو یا لارښوونه وشو په هغه ترتیب باندې به توروئ. په همدې ترتیب 3م سوال ته راځئ. بیا هم درته تکراروم چې مهم خبره په دوی کې د سوالونو د شمیرې تسلسل ده، چې دلته او دلته تسلسل درنه باید ګډوډ نشي. په یو تسلسل باندې تاسې مختلا شئ. کله چې دلته 3م سوال ته راځئ، دلته 3م شماره وګورئ. په 3م کې دلته ګورئ چې 3م جواب یې صحیح ده. نو دغه 3م جواب تاسې باید دلته په 3م ستون 3م ردیف کې دا 3مه شماره یا دایره ورته تور کړئ. په همدې ترتیب 4م سوال، 5م سوال ټول به خپله مربوطه ردیف کې هغه دایرې ورته رسوئ.